دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ کې یو لکو نوجوان په دې ځوانۍ کې چې سړی ګمراهي کوي نو داسې ګمراهي بوډا نشي کولی او که په ځوانۍ کې یو سړی نیکي کوي داسې نیکي هم څوک نشي کولی دا سړی به جومات کې ناستو روجه به جماعت کې بناستو عبادت پہ یو شوق سره بناستو عبادت پہ کو داسې عبادت پہ کو چې حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رضی عبادت تپس خیده او دا نوجوان لک دا لکان ورسه وګوره سله والغیره کوي دا نور لکان خټولو په دنیا پسې په ځمکو په کاروبار پس بندو سر تر دی د خواهشاتو په ګیره کې دنت گیر دی دا نوجوان ته وګوره جماعت ګټ کې ناشته الله یادای پیغمبر مبارک حدیث دی هغه یادای دا څنګه لګته د مور او پلاری بوډا او سپینګریو د پلار خدمت ته بلاړ ابه وک بیا به جماعت ته راغی پلار خدمت ته بلاړ ابه وک پلار بوته بچی دغ دا وکا ابه وکړل زه بچی اوس 2 ورځې مرزه زه 3 ورځې مرزه خپل عبادت ته کاوه دغه ډیوټي و د پلار د خدمت او بیا په جماعت کې ناس او حضرت عمر فاروق ورته پسخیږي رضی الله تعالی عنہ الک خشته دی نوجوان دی چې دا په کومه لارې پلار ته ځي نو په دغه لار کې یو جینۍ پې مینه شوې ده او ورته بلار کې ولاړ او ده به ترې ځان ساته اب ورته لار کې ولاړ او ده به ترې ځان ساته یو ځل ورته هغې چې دا پلار لتله هغې ورته ډول سینګار کړی دی او په لاره باندې ورته ولاړه ده چې لاره باندې ولاړه ده هغې ته مطالبه وکړه انسان دې زړه لري دی ورپسره شو دا ډېره ښه ده یو ورځ ورته ولاړه د ځانې وساتو هغه سوچ خو ذهن ته راغی که دوباره ورته ولاړه ځانې وساتو شیطان بیا سوچ بیا باقي کار د شیطان دی په درېیم ځل بیا چې په لاره ځي پلار له به کله ته په دا لاره کې ولاړه ده بیا نور سوچ شیطان لګیا دی بیا بس دغه معمولی لیدل کافي دی باقي شیطان پیشوکارې پیش هغه ورته ورته وسوسې چې څنګه خشته جینې څنګه ښکلې ده ته ولاړه در باندې مینه ده او میلاو شو دو خو چې بل وسته جینۍ مطالبه وکړه د زړه کې هغه وسوسې راغلې وي جینۍ ته وي څوک هم اراده کړه زموږ کور کې څوک شته نه ډېر مې خوښې ورسره روان شو خو چې ور روان شو د جینۍ سره او ته ورته دې جینۍ مخکې را او دا ورپسې ورپسې دی دغې وخت کې د قرآن شریف یو ایت وله مخې له راغی الله هم د انسان حفاظت کوي یو ایت راغی هغه څه شی دی د قرآن شریف هغه ایت ادا دی ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون ان الذین اتقوا اوهو هغه خلک چې هغوی ځان ټول عمر ساتلی دی په پرهیز کې هلکه ځان ته اوس وایي چې زه خدای کې داخل یم څه ګونه الله وی ان الذين اتقوا هغه خلک چې ځان یې څه نه څه پرهیز کې ساتلی دی لکه یو ډاکټر دارو خوري پرهیز هم کوي پرهیز او ناګانې یکدم د ده نه پرهیز مات شي خلک څه ویې د خدای بنده ټول عمر دې پرهیز وکړو نو نن دې بدپرهیزي وکړه ځان دې غرق او تباه کړه پرهیز وکړي یو سات لگا پرهیزي وکړي بلډ پریشر سر ته ورسېد ډس چې سر رګې وشلېد پالج ووک اسپتال ته لاړ نو خلک هم وایي ښځه م ورته ویې ظالمه نو 15 کاله دې پرهیز وکړه یا ظالمه نو دونه سخت دې په ځان تېرې کړې ای ظالمه نو دومره داروګان دې وخوړل ای ظالمه نو دومره پیسې دې په ځانو لګولې نو دا لږ به دې پوټې ګزاره کړې وه که نه د نن لږ پرهیز د لاسه لاړې برباد شو وایي که نه وایي ورته ټول عمر دې منځونه وکړل روجې دې صدقې خلق در تپسخیږي دونه دارو درمل دې استعمال کړل دونه خوراکونه استعمال کړل نو دنه لږه بدپرهیزي وشوه ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان اذا مسهم طائف من الشیطان د شیطان چکر کې ونښته شیطان وسوسه ور واچوله چې ورځه ورپسې او شیطان خو وایي زمړه توبه به وباسې که نه زمړه خو لږه ګناه ده تېره به شي که نه زمړه الله رحیم دې توبه به وباسې اذا مسهم طائف من الشیطان د شیطان چال راغی د شیطان وسوسه ورته ذهن ته راله شیطان ګیر که په دا لږ ساعت کې تذکرو اوهو زر ور یاد شي هلکه هغه منځونه به غر کېږي 3 میاشتې پرهیز مې وکړو خو چې مالګه ورته کېښوده چا وخوره مړی د الله نوم واله نه الله نوم به په دې هغه څیز والمه چې دا کم ډاکټر وایي خوره په هغې به والم نه خورم ګوره چې ور یاد شي ورته او سوچ یې راغی بچ کېږي تذکرو فاذا هم مبصرون ورته را یاد شو چې دا ما ټول عمر پرهیزونه وکړل دا ما عبادتونه وکړل
اللہ ور یاد شو فیضا هم مبصرون او بس بینا شو بینا پختو کے معنی کم سشو نظر اولا گیت کہ اللہ ور یاد شو نظر اولا گیت طول عمر فریضو کو اسمات کم قرآن غر کو دالک بمو کم خوچ دایتی سنگوے ان الذین اتقاو دعوت رایات شو اغا خلق چی دی مخکن تقوی اختیار اذا مسهم طائف من الشیطان تذکرو کہ شیطان چکر راغی فوراً وطا اللہ ور یاد شو اذا هم مبصرون دایت راغی ہدایت راغی اوہو نما پریدونو کل غرق شما او بیا فوراً پوئی شو نظر او لگی اذا هم مبصرون چکر کے پریوت نظر کے پریوت اللہ تخپکے گے نکوم دا گونا اللہ پریز نما تو دا لگا گونا دینا بم صبر حکم خیرت کے خدای دینا خکل خدی برا کی دینا صبر وکم جنت کے واللہ خکل خدی را کی یو جنتی لا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دعو یا حوری بخدای ورکی سو دعو یا حوری نورم زیادی کم از کم دعو یا حوری بور سری او دا دعو یا حوری بسنگی دا با دوم رخشتی که دا دی نلی مغز بید بارخ کاری او چه اوبس کی دا اوبا بے پدی حلق اخکار کی مالا دا لگا گناہ دا تیرا بشی ختم لرے کوا پدا مردار پلی تجینے سکم آغا برا کی تذکرو رایات شو ورطا غزال حالات دا خدای قهر دا خدای غضب او دا ارس یاد شو پیدا هم مبصرون باس نظریو لگیت خواه پویشو باس کچھ دا آیتیوی و دا خبر رالا آغا دے کی پریوت بے ہوش شو اجنیوی دا سو شو الگ خو بے ہوش شو لقی بے ہوش پروت تے وینزے تے آواز کا اللہ راشا بس جنہ خو پوئی وچی دا پا غم خو ما وارو راشا اس دان تخلاص ہوا اے زمون دروازے مخی تالک بے ہوش پروت تے اسوک تے دا آغا سڑی زوی دے آغا کوری ندے دا آغا سڑی زوی دے پا دی لار دا آغا پلار خدمت دی اوچا تے کہو دا آغا پلار دا دروازے مخ کے سملاو اوچی التے دا پلار دا دروازے مخ کے سملاو زورون ورکل لگیو پوٹے سترگیو غڑے دے دا پلار دروازے والا پلار روچی وے قتل زوی بے ہوش پروت تے او بچی سچل در باندے شو آوازیو کالا خدای مبخ زوی میں بے ہوش دے زوی نا جوڑا دے اچھتے کا لا سخمونا کٹ تا پلارو خیجا بچی سچل در باندے شو سو شو پلار خو ندے خبر جدا سو شو پلار خو ایک اور مخ تراغی و دلتا بے درس پڑ دی را پروتے بے بے ہوش بے بچی سدر باندے شو استرگی رو رو غڑی کی پلار تالو یا بچی اللہ شابہ اللہ تا ہوا ایسو چل در باندے شو حکیم طبیب دل راولم دارو درمل ستری ضرورت تے بابا استرگی رو غڑو یو خبر دا تالا خدمت لرا روانو آغا جینے آغا دروازی والا را تا سوزل والا روا ننے بیارانا مطالبہ اکلا بس زمڑ لرمنو ورپس روان شما بابا یو آیت میں ہوئے آغی بے ہوشک بچے کم آیت تے وائے لمدے ماتا نو فسلگو کی وئی ان الذین اتقاو اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون اگا خلق چی خداینا یریگی پریزی طولو مروکا شیطانی چکر و تراغی زر و تعالی یاد شی نظری وہ لگی گناہ نزان ساتی بابا کم آیت بچے دا آیت خوچے آیت اوے سترگے پٹے کرے بابا وہی بچے پلان کی بچے نصاب یا تلے ہو اخیرت ترسے دلے اللہ یرا او پریز دو سیزو ندی نو پلار ورتسوئی حضرت عمر خبر کا زر پلار آوازو کراشے بچے مڑشو آیت مڑکا قرآن آیت مڑکا اللہ راشے خلق رالل غسل ورکا کفن ورکا جنازے مکلا سبا حضرت عمر نا تپوسو شو چانا تپوسو کو علکا دا دے یا غالک نن را نرے یو خو بیگا غریب مڑ شوی دے جنازیم شوی دے غسل کفن دفنم شوی دے او خخ شوی دے زم نخبر علم وی شپاوا زکم تا خبر نکڑے وی دے علک خو قبر لتلل پکار دی حضرت عمر فاروق ورغی قبر لپلاری چا خبر کچھ امیر المومنین دی دوی قبر لراغی نو پلاری ورغی ورسر ادری دا وی بابا زوی دی ولی سچلو شو نا جوڑو بیمارو پسمل شو وی آیت وجلی دی او آیت وجلی کم آیت ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون دی آیت وجلی دی
حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته څه وایي وی الله رښتیا وایي الله رښتیا وایي ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان بچے مبارک دشا دا خدای یاره وجلے بچے مبارک دشا زلکی دا خدای یاره را لو دا اللہ دا یاره نپس دی نظر لگید اغی وجلے بچے جنتون دی مبارک شا